دې علاقو ته اصحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین دا د عثمان رضی الله عنه په دور کې تقریبا راځي. بالکل دا لنګر دی ان دا لنګر دی ها هغه د نن او څومره چې نه کچې به دا ورځي سو شل چې نه کنه دا څو وخت راځي چې سر چې نه کوي دا څو وخت راځي چې ورو دیار چې نه کوي دا څو وخت په ګرافي ته تچ اصحاب بابا له بدل ته دوره دي څومره خلک راځي دوره دي راځي نو شمارلې نه دي ها د دې تعداد دوی څه سهولتونه ورکوي کنه صرف کمال او بچو پیسې اخلي پیسې په تاسو ورکې کور هم نه کوي نه مټه کلی دی چې مټه دی او سو بچو کې د سو با زیارت کې نو دا ډول خلک ځکه یادي چې د سو په سوپرازي نو غي مټه سو ها طلا ضیا خو یو یاد نوم دی د ریډیو پاکستان ډایرکټر پاتې شوی نور لو یاد دلته دی کنه دلته شاعران لکه ست چې دغه وي لکه چې یو شي نو یا شاعر نوم پاتې شي نو هغه یو ولی محمد استاد د جماعت استاد یو دغه بیان زما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما حق دغه بیان زما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی زرواری دفتر کمی دوار جهانو ناشی کلا بالتا ندور دی جران غمو ناشی زرواری دفتر کمی دوار جهانو ناشی کلا بالتان دور د هجران غمونه شي خپل حبیب ارمان زما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما حق دغه بیان زما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما کا پهر نفس مدا کل عالم روح ناشی دادی د محبوب پدر خور او گردناشی کا پهر نفس مدا کل عالم روح ناشی دادی د محبوب بدر خور او گردناشی داد من شان زما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما شروع کوم د پاک الله په پاک اولین کرانا د پیروي د محمد دا غننشت په جهان بل رڼا او نبوت په محمد باندې تمام دی نشته پس د محمد انبیا قدرمنو عزتمنو سپېڅلو غښتلو ویاړلو ملګرو خصوصا په بهر ملکونو کې ناستو مسافرو ملګرو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د خپلې پښتونخوا غږ شامل ملګرو د عوامي خپرونو دوره ده او د دې نه مخکې تاسو د ما پروګرام په اسپو د اسونو په ریس او په نیزهبازۍ کتلې نن زه یو ډېر تاریخي ځای ته راغلی یم دا ځای دی چغرمټی چغرمټی هغه علاقه ده چې د لویو لویو شاعرانو او ادیبانو مسکن دا جان محمد زلمی د ایاز دوزی د امین الله دوزی او د عنایت الله ضیا صاحب کلی دی او په دې کلي کې تاسو به حیران شئ چې د هغه پاکو اصحابو قبرونه هم دي کوم چې په شپږ شپېتمه هجرۍ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
د پاک دین د شمع د رڼا په خیال سوچ او فکر راغلیو او دلته کې دغه وخت هندو باچا هندو راجالا پرس باچا له شکست ورکړو دا د عثمان صاحب د یو گورنر زیاد دوره وه او دلته کې سنان بن سلما د کمانډرۍ لاندې دا اصحاب راستونو دلته د علاقه فتح کا او د پاک دین شمع بله کا خو دلته کې دغه اصحاب بیا چې کوم شهیدان شو دفن شو ما سره چې دا کوم ډېر قدرمن او عزتمن ملګري ولاړ دي دا ټول د زیارت له راغلي دي شروع کې مونږ کلیپونه واغېشتل تاسو وکتل نو دا مونږ اوس د صحاب بابا بیخي د مزار په خوله کې ولاړ یو او دا لنګرخانه ده د دې لنګر په هکله به معلومات تاسو له در کومه ځینې دې ملګرو نه هم د اصحابو د دې قبرونو په هکله تپوسونه کوو د پښتو لوی زوی د ریډیو پاکستان ډایرکټر عنایت الله ضیا ماته وزره کې پته مناس دی هغه له به هم ورځمه د دې قبرونو د دې اصحابو په هکله او د دې د جهادي مبارزو په هکله د کتاب پاڼې راړوم دا کتاب ما سره تاسو په مینه سوی دا ملشا د دې اصحابو چونکې تا د شهدای صالحین و دیره کابل کې هم لیدلې ده او هلته هم اصحاب ښخ دي دلته هم د اصحاب ښخ دي د دې ماحول په هکله او د دې اصحابو د تاریخ په هکله راته سوی دلته ځینې بدعتونه هم شروع دي د دې په هکله راته سوی بسم الله الرحمن الرحیم زه به سره د تاریخ په رڼا کې څو خبرې وکړم چې زموږ د مطالعین او تدریسین د کتابونو دي کتلي دي څنګه شرانو لیکلي دي دې علاقو ته اصحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین دا د عثمان رضی الله عنه په دور کې تقریبا رارسېدلي د عثمان رضی الله عنه خلافت و او د دې علاقو چې دې ته خراسان هغه وخت کې ولېدو د دې علاقو گورنر هغه مقرر کو حضرت عبدالله بن سوار رضی الله تعالی عنه ټیک شو هغه د دې علاقې د فتح کولو لپاره جرنیل و خراسان فتح کړو حضرت زیاد رضی الله عنه هغه د دې گورنر و او بیا عبدالله ابن سوار سے د دې علاقو د فتح لپاره راولېږل خو عبدالله ابن سوار سے د شهادت نه پس بل لاس کمانډر دی او کتلو دا چې کمانډر د دې په سترګو کې و چې هغه د هندوانو سره د مقابلې طاقت لرلو هغه سره یو فکری هغه سره یو ذهني تور باندې مضبوط مجاهد هم او هغه د لشکر زور هم لرو ایماني قوت هم لرلو نو حضرت سنان ابن سلمہ رضی الله تعالی عنہ هغه د علاقې جرنیل مقرر کړی شو دې د سجیر راغلی د مکران په علاقه باندې اولې مکران فتح کړی دی کویټا او بیا دا سره راغلی د قلات فتح کړی کویټا فتح کړی دا ډیر اسماعیل خان فتح کړی بیا بلو باندې راغلی کوهات راغلی دلته د دوزو د علاقې ته چغرمټې د چر رسیدلې دلته هاو کې د افغانو راجانو هغه سره د جهاد شوی دی هغه سره مبارزه شوی دا د علاقه فتح شوی دا خو دا جرنیل د اسلامي تاریخ لوی جرنیل حضرت سلمان ابن سلمہ رضی الله عنه د شهادت سره د خپل ملګرو مندلې دي او دا چې کوم قبر مبارک ته استقري دا صرف د یو صحابي قبر نه دی بلکې دلته په ګڼ شمېر صحابه کرام دفن دي او ځینې خلک ډېر زیات تعداد ښیي څوک وایي 800 دي څوک وایي 1200 څوک وایي اویا تنان دي نو والله اعلم چې هر څومره دي خو اوس قبر کې دننه پراته دي خو د صحابه کرامو تعداد زیات دي دا کوم قبر چې تاسو وینئ دا نیم دي نیم بیا د زنانو په ذکر زنانو یعنی د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین قبرونه دي د دې کرامات یو دا هم دي چې زموږ په دې علاقو کې نورم ډېر قبرونه شته اولیاء الله قبرونه شته د الله د لوی بزرګانو قبرونه شته هغه قسمه زنانه ګرځي او قسمه خرافات او یو شانتي بل شانتي خو دلته الحمدلله د صحابه کرام د مرګ نه پس هغه کرامات دي چې دلته تاسو وګرځي یا پرده پکې شته د زنانو په داسې کلیان انا جان درود شریف ورته پته شته درود شریف کې هغه غوړي دي او مصلی غوړي دي نو دا یو تاریخي ځای دی او زمونږ خاص کر د پښتنو چې کوم د تاریخ کتابونه دي هغه کې په ویډیو توګه باندې د دې ذکر خو مضبوط الفاظ سره راغلي دي خو مضبوط مدلل طریقې سره راغلي چې او دا د حضرت سلمان بن سلمہ سے قبر مبارک د قدرمنو یور وایس ټي وی لندن د استاسو قربا صابر شاه صابر یما چونکه دلته بلګ ډېر خبرې هم وی هغه شور به هم وی ځکه چې دا یو عظیم الشان مزار دی او دا
د پښتونخوا په خاوره د پاک او صحابو سلی دي نو په دغه وجه باندې مونږ تاسو ته کلک ډیر شور درځي هغه به تاسو محسوسوي. په هر حال دا درته خاص کوم که یور وایس ټي وي لندن زما نور پروګرامونه تاسو ګورئ نو د هغې دپاره به یور وایس ټي وي لندن سبسکرایب کول ضرور وي چې د لندن دا پښتانه کم لندن کې ناست او زما دا لوی پروګرام تاسو ته درښایي چې دا د هغې د خدماتو اعتراف هم دی ځکه چې په لندن کې د پښتو خدمت کېږي. یور وایس ټي وي لندن خامخا سبسکرایب کړئ. کاکا څنګه یې ښه بالکل څه نامه دی دا باچا ماما باچا ماما ته د کوم کلي زه د پاس کلي وم څنګه د خټ کلي د خټ کلي دا دومره غټ غټ چینکونه دلته پراته دي دا لنګر دی بالکل دا لنګر دی این دا لنګر دی ها هغه دننه او څومره چینکه چې به دا ورځي څو شل چینکه شل چینکه نه داسې وخت راځي چې څوارلس چینکه وځي داسې وخت راځي چې وروره دیارلس چینکه وځي داسې وخت پکې راشي چې اته چینکه وځي نو دا محکمه اوقاف سره دا وقاف سره نه دا ملګري د دې کسانو په لنګر باندې چلېږي 10 روپۍ 20 روپۍ مونږ ته واچوي نو په دې باندې مونږ دا لنګر چلو. ها او ستا تنخواه څومره ده؟ زما نه نه ته خو به اخلې څه د خدای په نوم خو دې لګیا که نه خامخا ومې وها په دې سر ومې وها په دې سر د الله د رضا لپاره دله خپله تنخواه مې لو شوې ها د الله د رضا لپاره د الله د رضا لپاره زه دې لنګر ته ولاړ یم او دا چې ستاسو خدمت کوم د دې حضرت ثنا تا سره څوک مرسته ملاتړ نه کوي نه یم چې ملاتړ را سره کوله خو ښه به وکړه په یوازې ځان مې 1400 کاله وچوچاچ ومه دا چې 1400 کاله د ده سادای وشوه دا 1400 سادای دې کې دا او بیا کاله وشو بیا کاله چې بیا کال نه دلته زه خدمت کوم نه څنګه یو نمبر چلېدو سره وسیله زما بچي شته له خیره د دومره سامان مې دې راوړي او راله ګټي او راته وروره اچوي ملګرو دا تاسو وکتل دا کاکا او دا د الله په نوم باندې دا خدمت دا کاکا ګور چې جذباتي شو نو د دې مطلب دا دی چې دا د خدمت یو جذبه لري او دې حقيقي معنی کې دلته خدمت کوي. ماته وویل چې لږ مې په دې سر وواچې دا کومه خبر ده چې دې مطلب دا دی چې په خپل کار کې اخلاصمند دی په خپل کار کې اخلاصمند دی او دا اخلاص تاسو ګورئ چې دلته زه ډېر ځم راځم او د سره کله کله خورده هم سکمه مالګې خو ډېرې نه دغه کم سټمه خو کله کله د یخنۍ په وجه ورسره چای هم څښم. څنګه یې ښه صحت دی ستا څه نامه ده؟ دلته ته څنګه ولاړ یې؟ دلته به څومره کورونه هم دي او د دې خدمتګارې مشران ته د دوزوی د مټی صحاب امین الله دوزی پېژنې؟ امین الله دوزی کېدای شي تاسو یې چې تاسو نور ایاز دوزی دې پېژنې؟ بالکل یې پېژنم. عنایت الله ضیا پېژنې؟ الله ضیا پېژنم. ځکه مې ته پوه چې د دې شخصیت هم پېژنې که نه؟ امین الله تاسو یاد کړو دوست امین الله امین الله دوزی خو ډېر لوی نظمګو شاعر دی ادیب دی د آصف اقبال دوزي څخر دی پروډوسر پروډوسر دغه څه کنه د تاسو ماته مکه د چغرمړې د ملکانو د خانانو په دغه راغلي بیا ډیر دی امین الله دلته ډیر زموږ ساده مې امین الله پاتې شوی او شاعر دی ښه صحاب بابا له بدلته دوره دي څومره خلک راځي دوره دي راځي نو موږ شمارلې نه دي ښه د دې تعداد او دوی اسې چکر له راځي که دا صحاب بابا د ژوند او کارنامو نه هم خبرېږي راځي بس تاسو دې معاشره کې اوسېږي مختلف خلک دي پکې څوک وایي چې بس په چکر راغو څوک وایي چې یاره لاړ به شو هغه ته به لنګر کې به چای روټۍ وخورو سلام به موږ څوک راځي چې نفل به وکړو ځکه چې ما 3 ځله وویل دی ملګرو ته چې په صحاب بابا را سره په سنان بن سلمان راته څو خبرې کوي یو ته نم نه کوي د دې مطلب چې دا حیات الصحابه نه ډېر خلک کم خلک خبر دي بالکل د دې اصل کې د معاشره کې نن سبا د علوم په دې معاشره کې بیا څه هغه علوم زموږ چې کوم هغه خپل هغه مسلکي او مذهبي او دیني کوم صحیح افکار چې دي په معاشره کې ډېر کم دي. څه سوې کله راغلي دا صحابه د پښتونخوا خاورې ته دا تاریخ د وایي او د تاریخ کې زما د وینا ضرورت نشته
خو بهرحال تاسو تپوس وکړو نو دا خو د 45 فیصده نه واله تر 66 ډګرۍ پورې مشهور زه نه پوهېږم پښتو کې راته وایي 45 او 66 به نه پېژنم خپله د مور ژبه کې راته وایي 15 څلوېښتم حاجي دا خو نن تاسو ته ودرېږي خو زه نه پوهېږم جاهل یم که نو ما ته پښتو کې وایه دا دونه نیټورک چلی نو الحمدلله ته جاهل نه یو زه به نیټورک کار ده چې ټولې خبرې مونږ پښتو کې وکړو دا د مونږ د پښتنو څه عادت دی چې نورې خبرې پښتو کې کو 11 12 13 په نورو ژبو کې وایو ورته کوم اوس نیټورک وي نو دې ته شبکه وي پښتو کې که نه شبکه دې خلکو نه تپوس وکړه عام عوام نه پېژني صحیح ده لکه 45 هجرۍ نه تر 66 هجرۍ پورې راغلي وو 15 څلوېښتم نه تر 16 صحیح ها دې خاوره باندې هغه وخت د چا حکومت هغه وخت باندې هغه د بدو مهاتما بودھ ها موږ درته علم دی چې تا په تاریخ غواړي ها اوس په خپل علم سره ما په علم می په تاریخ باندې خبرې چې موږ ګورو کتابونه ګورو او پای کې دا خبرې شته د آثار باندې ځوته باندې دا کم دور کې د کم خلیفہ دور کې راغلی دا خو څوک د عثمان سي دور کې را شروعات شوه ها بیا د معاویه دور کې بیا څوک د معاویه اخیری دور پورې د حجاج بن شروعات او دې قبر کې څومره اصحاب خخري دا تعداد نه معلوم دي دا څنګه شهیدان وي شهیدان باندې په توګه راغلي او دا 100 فوټ لمبي ده په 100 فوټ حساب کوي 100 یعنی سل بیا خبر راغله خیر یو یار صبر او عادت نه وره معاشري او تشکیل نه سبب ده زمون نصاب کې پښتو نشته تعلیم کې نشته نه ځکه ښه چې کوم پښتون د دې د پښتو کتاب پڑھاو کا او هغه د انګلیس ته پڑھاو کې د پښتو کتاب نن په باندې پڑھاو هغه ځاړو مریان ستایي کوي نو دا سره په لګي تاسو اندازه کوئ چې څنګه پسند کوي دلته د فن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین شمع خو تر دې جیرو رسول دا کلمه په هوا خو نه راغله خو چا قرباني ورکړي پښتنو ته نه ورکړي کوئی کومه پیښې بل د دازمه پیښې ډېر څه پیښې دي نن که چاته وي دا کور پیر نو درې ورځې نه سره ورځې الله سره نو یې ما خدا کار راځي چې کار راځي موږ دا نو څه کولم د دې چې څه دې کومه دا اصلي شیر چې پاغه سلو کې سمرا لنګر څنګه چلیږي د لنګر فتن تاسو راغلي څنګه په توګه د بلدار چنده وایي چې کله چې تکلیف جوړ شي بیا د دې حساب کتاب څنګه راوځي د دې حساب کتاب نشته دی بس دا روان دی نه لکه ته وې دې ته په زرګونو تنه دا ورځ راځي کنه نو چې خډيره پیسې څوک واچي یا به څنګه تقسیمي او استعمالي موجود دی ته ټول کوی څنګه نه شي کنه تاسو په نور زیارتونو کې نن نه نور زیارتونو ته ولاړ دلته واچو نو په سلسله نشته موږ د جمعې د سپیکه مخکې چې کوم دا یو خاصه کسان دي خپل د جيبه کوي کوم دلته چې څنګه کیږي نه هغه دلته کې د دې چاو کې تاسو د خپل کور دغه راوالي حساب کتاب نو د خپل کور حساب کتاب دغه څه تاسو پینځو غوښتل کوم څه پورا کوي دلته په تاسو نو خلک راځي بدرګونو راځي بیا د بدرګونو ته سکیم او کریم دا نو د کوی حکومت درنه اخلي حکومت لور کوي او کنه تاسو له درګي مقابله نه څومره دغه شی د موراره دی هغه سره نه ته د کال در نسو دا خبره د څه چې ما ته یقین وکړه خو د موراره دی هغه سره ما ته تر نه تاسو نه کې دا نه سوال اصلي ځکه چې او سہولتونه صدر کړیو سہولتونه حکومت په خپل باندې خبرته مجبور دی د مسلې دي چې هغه په خپل در پدې کې هر سړی په خپل خلکو بس تاسو نه راکاږي قدرمنو ملګرو بیا هم درته وایم چې دا اصحاب بابا قبر تراغله مټه اصحاب بابا تاریخي ځای ته ماته سره وعده کړی و چې د علمي ادبي او فرهنګي پروګرامونو نه پرته بزتا سره دارنګ عوامي ځایونو کې پروګرامونه هم کله کله ریکارډ کوم یور وایس ټي وی لندن د پښتونخوا غږ خبرونه استاد قربا صابر شاه صابر ان شاء الله چې دا سفر به داسې جاری دغه بیان زما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما حق دغه بیان زما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی
زرواری دفتر کمی دوار جهانونا شي کلا بالتا ندور د هجران غمونا شي زرواری دفتر کمی دوار جهانونا شي کلا بالتا ندور د هجران غمونا شي پل حبیب ارمان زما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما حق دغا بیان زما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما کا پہر نفس میں دا کل عالم روح ناشی دادی دا محبوب پدر خور او گرد ناشی کا پہر نفس میں دا کل عالم روح ناشی دادی دا محبوب پدر خور او گرد ناشی داد منی شان زما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ز محمدی اما ظفرګو د کم ځای او دلته راغلی دلته دوی څه سهولتونه ورکوي که نه صرف کمال به او پچه او پیسې اخلي پیسې به تاسو ورکړئ خبر هم نه کوي خبره نشته ستاسو وس کېږي ولا ورکړئ که نه نو زبردستي نشته لکه خدمت کوي خدمت کوي ښه خدمت ما خو هم همیشه دلته چای څښلي دي ورکوم صرف 60 روپۍ خو رښتیا ورته وایم چې چای د 50 دا رنګ ده او دلته دا ماحول درته څنګه زه خو یم چې نن 300 کاله مخکې هم دا همدارنګې او اوس همدارنګې پکار ده چې مسافرو ته هم څه سهولتونه ورکړل شي لکه دلته چې شپه راغله بیا به څه کوو لکه اصل تاسو ته حضرت کبل تشکر غدل ته وسي حضرت د پښتنو رسول داري سارم شي وزلیستا کورنستا سنت ورتی ولا باقي د حسابګرام کوم دی اوس پورې د علاقې دونه شری خلک دي چې پښتانه دي پښتونخوار دي چې خپل خپل مې وسیا دي چې قبرستان دی او علاقې د اشاره دي چې د واسطه عبدالحکیم سے بو ان کنه چې موږ محکمه اوقاف کې سیاق نو پکار چې هغه دارنګ یو سره جوړ کی چې د دوی هغه ملمانه خو پکې پالل کېږي حکومتي سطح باندې حکومت پاتې کېږي اکثر ملمانه ها او زنانو لپاره بیا چې کوم دي زنانو خو ډیر شاته شولې نو دغه پاتې کېږي او دلته د دربار کې چې کوم دی علاقه خو سرکاري مرکاري سہولت سرکار دی اکثر په عذاب ورګي په عذاب دي نو ملګرو دا پښتو د لوی دا د موران نظم د پلار امین الله خان دوزی او د ډیر محترم عنایت الله خان ضیا صاحب چې د پاکستان ریډیو پاکستان ډایرکټر هم پاتې شوی دی د هغه حجرې ته مې د اخیری اپیسوډ راوړلې دا د هغه تاریخي حجره ده که زما کیمرامین دا کیمره دا رنګ تاو کا غیر چاپیره نو دته تاسو ته پته ولګېږي چې دا حجره دا هغه حجره ده چې دلته د پښتو ډېر لوی هسته وخت په وخت راغلي دي او په دې تاریخي حجره کې ناسته کړې ده ضیا صاحب چونکې یو خبره تاسو ته دلته یو وضاحت کوم ما ته ډېرو ملګرو میسیجونه د عنایت الله ضیا صاحب د مرکې نه پس کړیو چې امین الله دوزی صاحب سره مرکه وکړه بدقسمتینا امین الله لالا لک په وګونو باندې دروند او هغه سوال جواب چې زه د سره کوم هغه زه د سره نشم کولې نو په دغه وجه دغه مرکه رو زنډیږي او دا د 2 کال او زنډې د بهر حال د امین الله دوزی صاحب ټول کتابونه امه چاپ کړي دي تقریبا ټول د دې رستو 2 یا 1 کتاب نه علاوه او ما په سری لیکلي دي نو په د باندې چې ما څومره کولې شول ما په کړی دي د اصحاب بابا کله هم یو تاریخي کړي دي او دا حجره په خپل یو ډیره تاریخي او یادګاري حجره ده
زه چې په دې لاره راتلم نو د حجره رانه غلطه شوه څو ځل زه دلته راغلی یم او لوی نکات ایاز د وزي سره راغلی یم خو د حجره رانه ځکه غلطه شوه چې مټی صحاب بابا یو لوی او تاریخي کلی دی نو په دغه وجه باندې دې لارو کې هم غلط شوم نو د ضیا صاحب سره به مرکه کوم یو څو خبرې به ورسره کوم هغه خبرې به د ضیا صاحب د دې کلي په هکله د دې کلي د شخصیاتو او د اصحابو په هکله ضیا صاحب یو مټی ده یو اصحاب بابا دې باندې مې کوی که دا مټی بیله ده او اصحاب بابا بیل دی نه مټی کلی دی چغرمټی د کلي او اصحابه چې د اصحابه زیارت کې نو دا دواړه خلک ځکه یادوي چې د اصحابو په څوک راځي نو هغې مټی اصحابو باندې نو په دې وجه بهر مېلمنو پېژندګلو ده کې کوم کلي کې مټی وایي لکه دلته زیات خلک څه وایي اصحاب بابا بهر کې خلک اصحاب بابا نو اصحاب بابا زیات مشهور دی که نه لکه هغه زیارت هم دی لرې لرې د خلک هم راځي نو د هغې په وجه باندې دغه دی دا نور د کلي نوم مټی دی مټی لنډ او پوره نوم یې چې کوم دی نو چغرمټی دی دلته کې به څومره خلک روزانه راځي او دا خو یو تاریخي مزار دی پښتونخوا کې نور د اصحابو قبرونه یا مزارونه نشته په افغانستان کې خو په شهدای صالحینو کې شته که نه ما پښتونخوا یاده کړه جي پښتونخوا کې خو نور نشته که نه ستا په خیال دلته به څومره خلک ځي راځي ډېره دلته کې چې دغه نوم که نه دا ګاډي واډي کم نو خو بیا د خلکو اندازه کېدای شي ولې چې به د خاص د جمعې په شپه باندې به خلک راتله د جمعې په شپه به پوره میله لګېده ډېر زیات خلک د ښارونو نه د دې قبیلې علاقو نه ډېر زیات خلک راځي اوس کمیونیکیشن روډونه بومونه جوړ شو خلکو سره ګاډي واډي پیدا شو نو اوس راځي او ځي خو ډېر خلک راځي او دلته کې انتظام څنګه دی څه دا خلک چې راشي څه د شپې بیا د مسافر ته پاتې کېږي دغه کې دربار کېږي که نه خو واپس لاړ شي اکثر خلک اوس خپلو ګاډو کې راشي اوس ډېر خلک نیسه دي یو خو هغې چې هغه مستقل بیماراني یا ملنګاني نو هغې خو مستقل هلته پراته او یو دی چې لا زیارت له راځي نو چې زیارت له راشي په زیارت کې بیا ځي لکه تاسو رالي نو زیارت هم اوس خو واپس لاړ شي بس دغسې واپس لاړ شي څومره وخت شو چې ته نه ورغلې نو زموږ خو دیره ده زموږ خو پلار نیکه هلته کې ښخ دي نو موږ خو زو راځو او الکتوب کې څه سیسټم ستاسو څنګه الکتوب کې ملګري به راتلل د بهر ته خو ډېره چې سر وي د یو لوی ادارې هغه به خامخا به دوستان یاران به چې راغله نو هغه به چې دلته راغله نو بیا به ویل اصحابو باندې ښه د نورو زیارتونو کې خو اکثر عرسونه وي او تماشې وي او ډولکي وي او درز دلته خو دا نه وي دلته اوس اوس نه کېږي بس دغه د خلک راځي زیارت کوي او ځي واپس د جمعې په شپه مخکې دغه کېدو لکه اسپم نو خو دا و چې ورځ په خلک به یو میله به جوړوه لکه د کلو کې خو زیاده د خلکو چې راجمع کېږي نو یا اختر کې میله کې راجمع کېږي یا به دلته اصحابه کې راجمع کېږي نو هغه د اختر میلې خو به ډېر زیاتې وي او دا چې کوم سود سوداګانې خرڅېدي ریوړی په کیسې په تاسې خو امین الله تعالی په خپلو نظمونو کې ډېر دا به وي خورده مرده به چې چوړه روړه نور خوراک مراک د لنګر منګر نشته خو دا و چې خورده مرده خوراک مراک نه لنګر خو دلته شته که نه او که نه زما خیال دی نه شته لنګر او ما اوس لنګریانو سره خبرې مو کړې بس که اوس شروع شوي وي بګینې تر اوسه لنګر نه لنګر ضیا صاحب د اصحاب بابا د کلي چغرمټی په حقله راته د دې د ادبي تناظر په حقله د ادبي منظرنامې په حقله راته څه وایي عنایت الله ضیا خو یو یاد نوم دی د ریډیو پاکستان ډایرکټر پاتې شوی نور لویان دلته دی که نه دلته شاعران لکه سته چې دغه وي لکه چې یو شي نوم یا شاعر نوم پاتې شي نو هغه یو ولی محمد استاذ د جومات استاذ یو مونږ ورته برګټ استاد ویل برګټ ولی محمد او هغه به د جنګنامه او نورنامه او دا قسمه نو هغه به ورسره شاعري هم کوله دا کتابونه به یې خرڅول نو مونږ ته دا یاد دی یو نورالدین زما خیال دی د فوق کې نورالدین د دې اوپازو د زوم د کلي نو خو دلته یو بل کلی دی د هغې کې اوسېدو غریب سړی و هغه شاعر و ښه شاعر او اوسنو زموږ د وخت کې چې کوم داسې نامتو لکه د نامې جامې کس خو دغه مونږ لکه اوس زموږ په یادو کې دا یازله
ایاز داودزی ایاز داودزی لوی نوم دا امین الله خان د نظم لوی یعنې ډېر ښه نظم لیکي باقي چې کوم دی نو زه په خپل شاعري مایري کوم افسانه هم لیکم ته په خپله شاعري مایري نه کې په خپله د ډېرو کتابونو مصنف هم یې او یو ښه شته ملګرو یو خبره درته کوم که تاسو د ضیا صاحب په هکله پوره معلومات اخیستل غواړئ نو د ضیا صاحب مرکه د یور وایس ټي وي باندې پرته ده تاسو هغه راواړئ او د ضیا صاحب د ژوند مکمل حالات هم وګورئ ښه نور څه نو دغسې نور شاعران جان محمد زلمي او افسانې به یې لیکلي د ایاز لرو مشر ورور هغه افسانې لیکلي یو څو ډېرې ښې افسانې لیکلي دي شاعري نه وه او بل ولا مې ذهن ته نه راځي چې بل ریډیو ډایرکټر پکې یو اخو زما ترو که نه لیکل خو به یې کول نثر یو ښه نقاد و خو څه نامه یې وه تخلیقي کار یې نشته محبوب علي خان هغه یو خو دغې که نه لکه تنقیدي معامله کې هغه کلاسیک څومره د پښتو شاعرانو لټریچر د دې سټایل باندې په دې باندې ښه کمانډ خو په خپل داسې څه شی نه یې لیکلي چې هغه سړی ووایي چې هغه دا کار ملګرو یور وایس ټي وي لندن ما تاسو سره وعده کړې وه چې زما د پروګرامونو نوعیت چونکې لږ بدل شوی دی هغه ډېر زیات علمي ادبي اړخ نه زه لږ را اورېدلی یم وخت په وخت به دغه ملګرو سره مرکې کوم خو دارنګ خپرونې به هم تاسو ته وړاندې کوم ځکه چې د پښتنو تاریخ د پښتنو کلی د تاریخي اتلانو نه ډک دی د پښتنو ښار د تاریخي سلو نه ډک دی او زه به کوشش کوم چې په خپلو دارنګې لویانو باندې هم پروګرامونه نشر کړم نن اصحاب بابا په اصحابو د اصحابو په خاوره په دې پاکه خاوره باندې دا خپرونه ما تاسو ته وړاندې کړه دا سفر به د پښتو د ژوند مینې بقا او ښایست داسې جاري ساتو اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله پامان پګړو مین یم یما پختون په پختنو مین یم په پختنو مین یم